هلکه چرګان یو قصه به درته وکړم. داسې کار و د ما یو دوست و په سعودي کې ما سره دوست ملګری شوی و او دا هم د الله پاک لوی کرم دی او ډېره لوی فضل دی چې په ما خدای پاک یو حج نه عمرې هم کړې. زبردست زبردست. لکه د ډاکټر صاحب زما سرناست ماته ته حج عمره کړې ده نو حج را باندې بل چا کړی دی. حاجي زبیر حاجي حاجي شینواري حاجي او خیر رحمان حاجي دوی را باندې کړی دی او د عمرې ما بیا د دوبۍ نه په خپل هوټل هلته باندې کې داسې که د هوټل خبر راته هغې مخې ته ناست یم اوس یو عربی راغی ما سره په چمن کې کېناست د هلیکاپټر داسې ټیک ټیک روان نو هغه عربی اوس ما ته وایي چې دا پاکستان کې شته مې خوار شي مونږ پیل ته ټیکسي کوو راشه مې مونږ پاکستان کې د موټر سایکل او سوزکو انجنې په هوا کړه تاسو اوس پر ځان د پښتنو جامې جوړې نه کړې جی ریډیو دا غونډې منډې ستا پلار چې ستا په سر راکوي منډې نو زما هغه بوټان راوړه او ستا د لیدلو مې توبه شه غونډې منډې ستا پلار چې ستا په سر راکوي منډې نو زما هغه بوټان راوړه پلار دې کوڅه کې نن په سپي چیچلی یم غونډې منډې ستا پلار چې ستا په سر راکوي منډې نو زما هغه بوټان راوړه. یاره جي یاسین صاحب کو تاسو ماین کوئ نه نو د یو ګانې پیورډي ما ډېره کړې ده هغې کې د اجازه یو رنګ دی او په خدای کې نو که لایق زاده لایق صاحب مې ورته جړولی دی صحیح نو شاعري او ټیک ته شاعري خو شاعران کوي په قسمونو قسمونو لکه زمونږ یو شاعر دی نور البصر بصر صاحب هغه وایي د سود پیسو نه چې زکات وباسي د سود پیسو نه چې زکات وباسي لکه ډمبرو نه چې شات وباسي دې کې اوس ګوره ډېر لوی مقصد پروت دی او روغاني بابا به نوم به دې اورېدلی و د سوات د سیمې یو شاعر اوس د مخکې ورځو کې وفات شو هغه د ګړۍ په دې ستنه پورې ویلې ده دا سکنډی ستن چې ټک ټک کوي دا سکنډی ستنې ټک ټک هسې ټک ټک مه ګڼه دا سکنډی ستنې ټک ټک هسې ټک ټک مه ګڼه دا د جنونې له په تبر ګزارونه ورکوي. زبردست. ته دې شعر ته خیال وکړه. بالکل زبردست. شاعران بلاګان دي ډېر په دماغونو کې پراتی نو دا یمنو داسې یو ګانه ویلې وه په سپینو سپینو لې چشنه بنګړي وشرنګومه جانان راویښومه نقص ته کله کله خپل پنځه بوشرنګومه جانان راویښومه نو ما د دې پیورډي څنګه کړی مې د کلي پاکوسو کې خپل ګونګړي چې ګرځومه بچولې خرڅومه نقص ته کله کله ورته تشجیب ګرومه واړه پې غولومه نو ښکری زما په سر وي بغیر ټوپې په سر وي سپي ما پسې اکثر وي ښکری زما په سر وي بغیر ټوپې په سر وي سپي ما پسې اکثر وي نو چې کله مې چیچي ورته چوکه وخوځومه بچولی خرڅومه نو اواز کوم په زوره روزي پیغلې د کوره واړه سره د موره نو په ګرمو ګرمو چولو نارنجان نه چوړومه بچولی خرڅومه او د اخري بند دی نورو دوګدار خو یاد راته ډېره نه ده چولې وي زما تروشې په لارو کې یم خوشې خوږېږي مې یو تشې چولې وي زما تروشې په لارو کې یم خوشې خوږېږي مې یو تشې نو اکثر په لار کې کښېنم غریبۍ ته سوچ کومه بچولی خرڅومه د قصده کله کله ورته تشجیب ګرومه واړه پې غولوم نن سبا خو اختر هم را روان دی بالکل نو وایي روژه شوه تېره بختور راغې وړوکی اختر راغې زمونږ د هر چا کور ته په ټوپونو روژه شوه تېره بختور راغې وړوکی اختر راغې د هر چا کور ته په ټوپونو چا جامې واغشتلې نوې چا وګنډلې زړې د وړو مور په مینتونو او نه منلې زړې نو ځکه غوسه ما پسې سخر راغې وړوکی اختر راغې د هر چا کور ته په ټوپونو. زبردست.